د ترانسپورټ او هوايي چلند وزارت وایي فراه ولایت کې د شاوخوا 300 میلیون افغانیو په لګښت د باروړونکو موټرو لپاره د ترمینل جوړولو د پروژې چارې پیل کړي. دغه وزارت ویان حکمت الله اسفي وایي چې د ترمینل د جوړولو چارې به په څو پړاوونو کې ترسره شي. د نوموړي په وینا د پروژې د لومړي پړاو چارې د 128 میلیون افغانیو په ارزښت پیل شوي دي او ټاکل شوي چې د ترمینل ټولې چارې به د 10 میاشتو په موده کې بشپړې او له بشپړېدو وروسته به د ګټې اخیستنې لپاره وسپارل شي. د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت له لورې په فراه ولایت کې د یو معیاري مسافر وړونکي او باروړونکي ترمینل چارې پیل شوې یا ترمینل چې په څو فازونو کې به چارې بشپړې کېږي. د لومړني فاز چارې د 123 میلیون افغانیو په ارزښت باندې پیل شوې یا ترمینل چې په زر جریبه ځمکه کې جوړېږي او د 10 میاشتو په موده کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د سره جوخت بیا د اقتصادي چارو شنونکي د ټرانسپورټ او هوايي چلند وزارت له لورې د باروړونکو موټرو لپاره د معیاري ترمینل جوړول د هیواد د صادراتو او وارداتو اسان انتقال لپاره مهم بولي. چیرې یو هیواد غواړي داسې معیاري ترانزیت ولري، صادرات واردات ولري، هغه باید تمځایونه ولري. د هغه تمځایونو لپاره باید معیاري سیستم وي چې په دغه معیاري سیستم باندې وکړي چې خپل اجناس یو هیواد نه بل هیواد ته په څه رقم منظم توګه باید دوی صادر کړي، هلته ښه بسته‌بندي سي او اموال ته کوم صدمه ونه رسوي. خپل وقت باید دوی وکړي چې د خپل اموال نه هغه لیدنه و کتنه وکړي. حالا به ایجاد همچون ترمینل ها اول خب این میتونه یک نظم و دیسپلین ترانسپورتی را به میان بیاره و دوم میتونه که این انتقالات به شکل درستش مدیریت شود، هزینه ها کاهش پیدا بکنه و همچنان به اقتدار از مردم زمینی کار و فرصت های شغلی مهیا شود. چون سیستم حمل و نقل میتونه اما ستون فقرات تجارت یک کشور تشکیل بده. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د ترانسپورټ او هوايي چلند وزارت په بېلابېلو ولایتونو کې تر 100 زیات د سوداګریزو او ټرانزیټي اسانتیاوو د برابرولو لپاره بېلابېلې پروژې تر کار لاندې نیولې دي.